اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیرو درنو ملګرو، دوستانو، خواخوږو، دا وخت موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مرکزي سکریټریټ کوټې څخه تاسو ته دا لایو ویډیو کوو چې دلته د موږ سره د پارټۍ مرکزي سکریټري قدرمن ملګری عبیدالله جان بابت صاحب، د پارټۍ صوبایي صدر قدرمن ملګری قهار ودان صاحب، د پارټۍ د مرکزي کمیټې غړي صاحب خان لالا، ندا سنگر، د پارټۍ نور ملګري دلته موږ ناست یو. تاسو خبر یاست چې سبا نه بل سبا 21 فروری ده. په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو لخوا داغه چې کومه ذیلي اداره ده یونسکو ورته وایي، داغه لخوا 21 فروری د مورنیو ژبو د نړیوال ورځې په توګه ټاکل شوې ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هر کال دا ورځ په ټول وطن کې لمانځي. دلته په جنوبي پښتونخوا کې، په خیبر پښتونخوا کې، په سندھ او په پنجاب کې، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دا ورځ لمانځل کیږي او مختلفه پروګرامونه کیږي، سیمینارونه کیږي او په هغه کې ادیبان، شعرا، د ژبو ماهرین لسانیات چې وایي هغه خپل مجلسونه کوي. په دې اړوند دا کال هم په ټولو ضلعو کې په هر ضلعي هیډ کوارټر کې به دا ورځ لمانځل کیږي. سیمینارونه به وي، پروګرامونه به وي، مختلف تقریبونه به وي. په دې حواله مرکزي تقریب هغه به په کوټه کې وي، د کوټې د میټروپولیټن کارپوریشن په انګړ کې یا سبززار چمني کې به دا ورځ لمانځو. د دې ورځې 21 فروری په ورځ به محترم چیرمین د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګران محمود خان اڅکزی به د دې لوی میلمه وي او ورسره ټولو ادبي تنظیمونو ته چې څه د پښتو ژبې ادبي تنظیمونه دي، په سر کې پښتو اکیډمي، نور چې پښتو ادبي تنظیمونه دي، دغه رنګه د کوټې پوهنتون پښتو ډپارټمنټ، پروفیسران، وکیلان، تاجران، چمبر اف کامرس، لوستونکي، دا ټول باقاعده د دعوتنامې په ذریعه دوی راغوښتل شوي دي او ورسره په دې ورځ به محترم مشر د مورنیو ژبو په حواله خپل مجلس کوي، ادیبان به مجلس کوي، د پارټۍ مشران به مجلس کوي. نو د کوټې دا مرکزي تقریب به یو لوی تقریب به وي. د نن د ویډیو دا مقصد دی، د لایو ویډیو، چې موږ خپل ټول خواخوږي د کوټې ښار د شاوخوا سیمو، بالخصوص د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ټول علاقایي سکریټریان، دغه سینیر معاون سکریټریان، علاقایي اګزیکټیو، ابتدایي یونټ ټول اګزیکټیو او ورسره ټول ملګري موږ خبر کو چې په دې ورځ به ځان حاضروي. هر علاقایي یونټ به چې څرنګه د پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ترتیب دی، ملګري به هر علاقایي یونټ به د جلوسو په شکل کې 2 بجې میټروپولیټن کارپوریشن ته ځانونه را رسوي. عزیزانو، مورنۍ ژبې د دې اهمیت چې څومره موږ وږغېږو هغه کمه ده، ولې چې دا ورځ ملګرو ملتو په دې دا ورځ په 1999 کې
دا اعلان کړه چې په 1952 کې په بنګال کې په ډاکا پوهنتون کې لوستونکو د خپلې مورنۍ ژبې بنګلا چې دا د سرکاري ژبه سي هغوی دا غوښتنه کوله هغه وخت د پاکستان واکدارانو په هغوی بربنډې ګولۍ وچلولې چې په هغې کې د بنګال لوستونکي په شهادت ورسېدل او بیا وروسته په 1999 کې اقوام متحده ملګرو ملتو دا ورځ د مورنیو ژبو په توګه د نمانځلو فیصله وکړه. نو اوس هر کال په ټوله نړۍ کې دا ورځ نمانځل کیږي ولې چې د دنیا ډېرې ژبې د خپل ژوند او د مرګ سره مخامخ سي، د فنا او د بقا سره مخامخ دي. ډېرې ژبې د هغه صحیح توري له منځه روانې دي. پښتو ژبه چې یو لرغونې ژبه ده چې په کروڑونه انسانان دا ژبه وایي، په ټوله دنیا کې دا ژبه ویل کیږي، په یورپ کې ویل کیږي، مختلفه راډیوګانې دي، خو د دې باوجوده پښتو ژبې ته دا خطر دی په دې ملک کې چې ولې دا په دې ملک کې د دفتر ژبه نه ده تر اوسه. دا ژبه د عدالت ژبه نه ده، دا ژبه د سرکار او د مکتب ژبه نه ده. په تیرو وختو کې 2014 کې چې هغه وخت پښتونخوا پارټي په حکومت کې وه، موږ باقاعده قانون پاس کړی او د هغه قانون له رویه دا لازم دی په هر سکول کې چې هغه که سرکاري دی که هغه پرایویټ چې هغه یو لازمي مضمون د پښتو او د نورې مورنۍ ژبې چې څه دي، که بلوچي ده که براوي ده حتی چې هزارګي ده، هغه بچی ته به په خپله مورنۍ ژبه کې سبق ویل کېده. موږ استادان تربیه کړه، قاعدې جوړې سوې، باقاعده کلاسونه شروع سو. خو له بده مرغه چې په 2012 کې بخښنه غواړو 2018 کې کوم سلیکټډ حکومت رالی، هغه حکومت هغه روان عمل ختم کوي چې موږ یې غندنه کوو. نو د مورنیو ژبو خپل اهمیت دی او موږ خواست کوو ټولو د کوټي شاریانو ته او بالخصوص د پښتونخوا ملل پارټۍ ټولو علاقایي نوټانو ته هدایت کیږي. نن صوبایي صدر صاحب ناست دی، هغه به هم تاسو ته څه خبره وکړي. عبیدالله جان بابت صاحب ناست دی، هغه به هم په دې اړوند تاسو ته مجلس وکړي چې بل سبا 21 تاریخ دی، تاسو خپله حاضري یقیني کړي او چې خپل مشران واورو، محترم مشر به واوري او نور ادیبان د ژبو ماهرین به اوري. محترم صدر صاحب صوبایي هغه به تاسو ته په دې اړوند څه مجلس وکړي. ټولو پښتنو ملګرو ستاسو په اجازه باندې د دې ورځې په اهمیت باندې رسول زیری په تفصیل سره د دې وړاندیز وکړي چې کوم مقاصد د پاره دا ورځ جوړیږي. چونکې دا ورځ په دې اهمیت لري چې دا زموږ د ګرانې مور په نامه باندې ده. پښتو موږ پکار دی چې د خپل مورنۍ ژبې په کام چې کومونه جوړوي موږ هم دا تر جوړوو. د دې په تاریخ باندې باید موږ خبر سو چې دا څونه لرغونې ده، څونه انسانان یې وایي او پښتانه پښتو چې دا دونه لرغونې ده، دومره زړه ژبه ده چې اوس نن پاکستان کې پنجابي ده، یعنی پنجاب پښتو خپله یونیورسټۍ لري. پښتو کې میډیکل کالجونه میډیکل په پښتو کې کیږي، انجینرینګ په پښتو کې کیږي. یعنی پښتون داسې نه دی چې دغه ده، لیکن بل ته هم د دې دا پښتو ژبه چې ده د پښتانه دا حق جوړیږي چې موږ د دې خدمت وکړو. هر قوم د خپل ژبې، د خپل کلچر، د خپل کلتور احترام کوي او خدمت یې کوي. نو دا طرز هم پښتو ژبه پر موږ حق لري چې موږ د دې خدمت وکړو او موږ په دې نن په 21 ورځ باندې راسو او پر دې باندې سره وغږېږو چې دا نور څو غني کولی شو. او دا ژبه درې قسمه دغه دی، یو ویاند دی، یو لیکنګ دی او بل څه دی هغه پښتو ویل او
ول او دغه لیکل دا درې دغه دي خو لکن موږ اوس پښتو زده ده دا د پښتو وایو لکن لیکلی نه سو نو د دې دپاره به موږ دا شی کوو چې هم به یې لولو هم به یې وایو هم به یې زده کوو هم به یې چاته استولی سو نو د دې دپاره خدمت غواړي او دا خدمت په پښتانه کوي او دا به پښتونخوا ملي پارټۍ د دې دا په نن ورځ باندې دا دغه کړې ده چې دا به موږ لمانځو په ټولو ضلعو کې په ټول ملک کې دا ورځ اعلان شوې ده نو هر ملګری په هر ځای کې پکار دی چې د دې دپاره خپل کوشش دغه وکړي او بل سبا پکار دی چې 3 بجې باندې 2 بجې له ملګري راورسېږي او پر ټیک 3 بجې باندې به دا پروګرام شروع کېږي او دې ته به لکه ملګري ته ووایي چې ادیبان او داسې خلک به راځي چې تاسو به ډېر نوي شیان ووینئ چې پښتو کې یعنې موږ پښتو څونه غني ده نو ډېره مننه بابت لالا صاحب خواست کوو چې څو خبرې وکړي بس خبره خو ملګرو وکړه زیر یې هم وکړه کارخانه هم وکړه حقیقت دا دی چې دا د ژبې ډېر لوی اهمیت دی نن سبا چې موږ دا اورو چې داسې ژبې هم شته چې څو کسان یې یایي مګر خلک له خپلې ژبې بیرته دا یایي زه خپله ژبه یم زما د مور ژبه ده زما مورنۍ ژبه ده دغه نه که ته راواخلې په دا ملک پاکستان کې داسې په سلاو ژبې دي چې موږ سره نااشنا یو معنا که ته کیلاش راواخلې په کیلاش کې دا خلکو خپل زبان دی خپل یو کلچر دی خپل یو دود دی دغه نه که راواخلې د چترال چې هغه د پښتانه هغه آخري پوله ده دغه نه چې دا راواخلې زموږ په وطن کې په دې جنوبي پښتونخوا یا په غرب افغان کې هم دا مختلف زبانونه شته موږ پکار دی چې دې ته اهمیت ورکړو او په دا ورځ چې دا پارټۍ والا دا محنت کړې دي خواري یې کړې ده او د دې دپاره چې ګرته عام سړی اوس په دې کې ګر خبر هم نه دی چې هر زبان څه اهمیت لري اوس ته انګریز ته وګورې فرنګي ته وګورې فرنګی له هغه ځای راغی پر له موږ د 15,000 میله لرې وو بیا هم پر موږ خپله زبان هم مسلطه کوي او خپل کلچر ډېر حده پر موږ څه کوي نو د زبان دپاره که ته راواخلې خلکو ډېر لوی خوارۍ کړي دي نن ته راواخله په هر ځای کې د هر زبان والا که په اسلام آباد کې راواخلې که په دا کوټه کې دې اکیډمیانې خلاصې کړي نو موږ هم پکار دی د خپلې ژبې موږ له بلې ژبې هم نفرت نه کوو موږ یې طاقت ده که دلته په دې صوبه کې بلوچي ده که براوي ده که نورې ژبې دي موږ یې به دغو ته هم ترقي ورکړي او دا کوم چې په یونیورسټیانو کې په اسکولانو کې که نصرالله خان چې ولې زموږ حکومت دا کار وکړي هر څه یې جوړ کړو یو وار د اکبر بګټي په دور کې هم سوي وه نو موږ یایس دا د بیرته شروع شي او دا زبان چې دی دی یایس د چا د یو قوم ته غلامۍ نو له هغه خپل تاریخ د تیر شان هیر کړه نو ستا دا هیر کړي دی دا یایس ما خو یو تاریخ نشته ما زبان نشته موږ د یوه چا له زبانه سره نه شي نه لرو پکار دی په دا ورځ په ټولو ضلعو کې په ټول وطن کې دا ورځ جوړه شي او په ډېر ښه طریقه جوړ شي نو بس تاسې کور ودان نو په آخر کې ډېره مننه د مشرانو د کار ودان صاحب او د بابت لالا او د نورو مشرانو بس خواست په آخر کې چې بل سبا 21 فروری 2 بجې میټروپولیټن کارپوریشن انګړ چمنی تبا ملګري علاقايي نوټان د جلوسو په شکل کې برازي او په هغه کې به ګډون کوي او د مشرانو په خاصه توګه د محترم مشر او د ادیبانو مجلسونه به اورو ډېره مننه شپه مو په خیر خدای مې راوړي